السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستان خدای وکړي چې ټول به ښه او جوړ یاست. دوستانو نن په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته در وښیم چې تاسو څنګه کولی سئ چې د مسنجر دغه ایرر حل کړئ. دوستانو که چیرې ستاسو موبایل کې مسنجر دغه ایرر ورکوي یا ستاسو موبایل کې مسنجر نه خلاصیږي، دوستانو یو څه وخت مخته زما په موبایل کې مسنجر بالکل سم ولو، ما په خپل موبایل کې مسنجر استعمالوئ، خو اوس دا یو څو ورځې کېږي چې زما په مسنجر کې دغه ایرر پیدا سوی ده چې په موبایل کې مسنجر نه خلاصیږي. نو د زیاترو خلکو په موبایل کې دغه ایرر راغلی وي چې د هغو په موبایل کې مسنجر کار نه کوي. نو دوستان تاسو هیڅ مه پریشانه کیږئ. په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته دغه طریقه درښیم چې تاسو څنګه کولی سئ چې د مسنجر دغه مشکل په خپل موبایل کې حل کړئ. نو دغه ویډیو له موږ سره تر پایه وګورئ. په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته دغه طریقه درښیم. ویډیو خامخا در سره لایک کړئ، له خپلو دوستانو سره یې خامخا شیر کړئ، او که چیرې تاسو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی، مهرباني سره وکړئ زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. نو دوستانو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو دوستان دې لپاره به تر ټولو مخ تاسو راسئ په خپل موبایل کې به مسنجر خلاص کړئ. ګور دوستانو زه راځم په خپل موبایل کې مسنجر خلاصوم. دغه رقم کله چې زه مسنجر خلاصوم دلته صرف لوډینګ روان وي خو مسنجر نه خلاصیږي. دوستان دلته تاسو لیدلی هم چې وای فای کنیکټ ده خو مسنجر کار نه کوي. نو دوستان دې لپاره به تر ټولو مخ تاسو راسئ په خپل موبایل کې به کروم براوزر ته راسئ. کله چې دوستان تاسو کروم براوزر ته رالاست دلته به دوستان تاسو مسنجر اولډ ورژن ولیکئ. دلته ګور دوستانو زه لیکم مسنجر. دلته دوستان ګورم مسنجر اولډ ورژن ما دغه ولیکئ، او د هغه رقم به دوستان تاسو فیسبوک مسنجر اولډ ورژن دلته به دوستان تاسو په دې باندې کلیک پسې وکړئ. دغه ویب سایټ به دوستانو تاسو خلاص کړئ. کله چې ګور دوستان دغه ویب سایټ تاسو خلاص کړئ دلته به یې تاسو راسئ، تاسو به یو زوړ ورژن مسنجر ډاونلوډ کړئ. نو دوستان زه راځم ګوره یو زوړ ورژن مسنجر دلته په دې باندې زه کلیک کوم، او د هغه رقم دوستان کوم ایډ سره راغلو هغه ایډ به تاسو کلوز کړئ. دلته به دوستانو تاسو په اي پي کې ډاونلوډ اي پي کې باندې به دوستان تاسو کلیک وکړئ، او دا مسنجر به تاسو په موبایل کې ډاونلوډ سي. ګور دوستانو زه راځم ډیټیلز ته. نو ډیټیلز ته سیم کله زه راسم دلته دا ډاونلوډینګ روان ده. کله سیم دغه ډاونلوډینګ پوره سو بیا به زه تاسو ته نوره پروسس مخته پسې در وښیم چې تاسو به نور سیټینګونه څنګه کوئ. نو کله چې ګوره دوستانو دغه دلته ډاونلوډ سو دلته به دوستان تاسو راسئ هغه نوی مسنجر چې و کوم تاسو مسنجر چې کار نه کوئ هغه به دلته دوستانو دلته تاسو ان انسټال کړئ. نو ګوره دوستانو زه دغه له دې څخه ډیلیټوم دا ما ان انسټال کړئ، او د هغه رقم دوستانو زه بیرته راځم کوم مسنجر چې ما اوس ډاونلوډ کړئ دوستان دلته به تاسو راسئ په دې مسنجر باندې به دوستان تاسو کلیک وکړئ. دلته به دوستانو تاسو په انسټالر باندې کلیک وکړئ، او دلته به دوستانو تاسو مسنجر چې کړئ انسټال کړئ. نو دوستانو اوس ګوره انسټالینګ روان ده. نو ملګرو اوس زما په موبایل کې مسنجر انسټال شو. دلته به دوستان تاسو راسئ یا په ډن بټن باندې به دوستان تاسو کلیک وکړئ، به دوستانو تاسو اوپن ووایي. نو زه ګوره دوستان راځم ډایرکټ اوپن وم. نو اوس به زما په موبایل کې مسنجر کار شروع کړي. نو دوستانو دلته به تاسو لږ انتظار ته وکړئ. ګوره دوستانو فرام فیسبوک میټا سوه دلته مسنجر سو. نو اوس به دغه مسنجر تاسو په موبایل کې کار شروع کړي. نو دوستانو اوس په دغه طریقه سره تاسو کولی سئ چې د مسنجر دغه مشکل حل کړئ. یعنې زیاترو ملګرو په موبایل کې دغه ایرر را روان ولو. کله چې به دوی دوستانو مسنجر انسټال کوي نو هغه نوی مسنجر به زیاتره وخت دوی په موبایل کې کرپټ سي، کار نه کوي. بیا به دوستان تاسو بیا راځئ په خپل موبایل کې به زوړ مسنجر انسټالوئ، نوی به ډیلیټوئ، زوړ ورژن بیا دوستان تاسو ډاونلوډوئ. کله چې دوستان تاسو زوړ ورژن ډاونلوډ کړئ دلته به دوستانو صرف تاسو خپل آی ډي ور وښایاست، او دوستان تاسو به خپل مسنجر خلاص کړئ. نو دوستانو په دغه طریقه سره تاسو کولی سئ چې د مسنجر دغه مشکل په خپل موبایل کې حل کړئ. نو کوم ویډیو خوښ سوي ویډیو خامخا در سره لایک کړئ، له خپل دوستانو سره یې خامخا شیر کړئ، او د دغه رقم ته نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل خامخا سبسکرایب کړئ. نو دوستانو که کومه پوښتنه لرئ موږ ته لاندې په کمنټس کې ووایاست تر څو موږ هغه ویډیو ستاسو لپاره جوړه کړو. نو په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. د خدای په امان.